بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قريشي تا سلام قريشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. سورة بقرہ آیت نمبر 94. یہودیانو با دعوی کولا کہ دا آخرت نعمتنا دا بس صرف زمن حق دے دے کہ دا بلچا برخ نشتا. اللہ پاک دا دوی دعوی باطل ولو دا پارا او فرمائل پیغمبر علیہ السلام تا چی دے خلکو تا اعلانو کا کچر دا آخرت امستاسو برخوی عالم آخرت صرف امستاسو دا پاروی دا جنت امستاسو زیوی نو دا دنیا پا دے زندگی کے خو جنت نہ ملاوی گی. جنت با پس دا مرگ ملاوی گی. نو دا دنیا پا دے چقڑو کے سکوے او مرگ اغوالے چی نیغ جنت تلار شے. او اللہ پاک وسر دا اعلانم اوکا چی دوی بالکل مرگ نغواری زکا چی دوی تا پتر چی دمرا گند عملو نے کری دی چی سترگ پٹی دل او دا دوی آخرت بس دا ڈمبرو لرگی دی وال تکول و سزا بیوتا. دا قرآن پاک دا نور و آیاتونو نم دا دوی دا دعوا معلومی گی کہ بس دا جنت ام دا دوی زید و دا بلچالا. ام دی صورت بقرہ کے آیات را روان دی. اللہ فرمائی یہودیان وی لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. منگ پا دنیا کی یو سو روز دسخی عبادت کرے دی بس اقا دسخی در روز دا عبادت دا غی سزا برا لراکلی شی بیا با جنت تا کہ کم روز ام دسخی عبادت کرے بس دا اقا روز پا مقدار با سزا راکی بیا بم جنت تبودی نو ہمیشہ جنت زمنگ زیرے. کل بدوی ویل لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. جنت تب بالکل دا یہودی و دا عیسائی نا غیر بل سوک اڈوزی نا دا مسلمان جنت سر سکار دا زمنگ کار دی. او کل بدوی ویل نحن ابناء اللہ منگ دا اللہ زامن یو دا اللہ زامن یو و احباؤہو او دا اللہ دوستان یو او زامن و دوستان دو زخت سوکنے لیگی جنت تے لیگی منگ با جنت تزو. دا دے طول دعوونا معلومی گی یہودیان وی منگ پا دین حق باندی یو نو آخرت کے خام خواب منگ تا نجات ملاوی گی.
او په من کې چې کم بے ګناوي هغه بس فورا جنت ته بځي او چې کم ګناهګار دي نو یو سوره د عذابي بیا به جنت وي همیشه ځکه خدای سره هم ډېر ښه تعلق دی نو د دوی دا بعضې عنوانات دا خو ډېر قبیحه دي لکه وي موږ د خدای زامن او د خدای دوستان داسې قبیحه عنوانات دي خو که موږ د دې نه سترګې پټې کړو او فرض کا دا وایي چې دوی په حق دي او د دوی دین منسوخ نه دی نو بیا خبره سمه ده چې د دې قبیحه عنواناتو نه سترګې پټې کړو او د دوی دین منسوخ ونه ګڼو نو بیا خو خبره سمه ده خو د دوی دین د سره منسوخ شوی دی نو په حق بیا په کومه پاتې شو د موسی علیه السلام شریعت منسوخ شوی دی نو چې منسوخ شو نو منسوخ شي بیا کارآمد نه وي لکه د 5 روپو نوٹ منسوخ شوی دی نو اوس په څوک څه کوي د یوې پیسې سیزم په څوک نه ورکوي اخو نه لګي د هغې په ځای نور څه دي نو د موسی علیه السلام شریعت منسوخ شوی دی په خپل وخت کې قیمتي و ډېر قیمتي خو اوس منسوخ شو اسم نه دی د هغې په ځای شریعت محمدي راغلی دی نو د دوی دین منسوخ شوی دی اوس دې دی کې په یو خاص طریقه باندې د دې د آرزوګانو رد کیږي چې بحثونه به پرېږدو دلائل به پرېږدو ما فوق العادت طریقه یعنی په معجزه باندې به فیصله وکړو او هغه دا چې په دې معجزه کې د علم او د بحث ضرورت نشته دی بس صرف جبه خوځول دي او هغه دا که تاسو په حق یې او دا خبر هم رښتینی چې جنتیان یې نو راځئ د مرګ تمنا وکړئ دا ګز او دا میدان اوس به هم پته ولګي مرګ وغواړه چې پس د مرګه نیغ جنت ته لاړ شي نو خو درته پته را غلطې که نه عقیده دې غلطه را دوزخ ته ځي نو څنګه به ته ووایې چې ما له مرګ راوله ځکه چې سترګې پټېدل او دوزخ ته رسېدل دي ستاسو نو الله وی بالکل دوی دا ارزو نشي کولی دا سوال نشي کولی چې مرګ لکه دوی دا ارزو وکړله چې خدای مرګ راولي نو موږ به ووایو چې بس یهودیان په حق دي او که دا ارزو نه کوي نو موږ پوه شو چې دی په دروغو دي خو دې یهودیانو ته ځان معلوم دی چې په باطل دي په کفر دي دا ورته معلومه ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او مؤمنان په حق دي نو د دې چیلنج په دوی باندې داسې هیبت راغی چې تر اوسه پورې خوله نه راخوځولې ویرېدل وایي که د مرګ ووایي نو اوس راله مرګ راځي او مرګ پسې سمدستي جهنم ته رسېدلي دوی خو د پیغمبر علیه السلام سره دشمني کوله جنگونه کول او ځان یې اوچتو پیغمبر علیه السلام په خپل خیال کې کته پاتې کو نو دوی د پاره خو پکارو چې ډېر په جوش کې راغلی او فورا یې دا چیلنج منلی وي نو د اسلام د حقانیت د ثبوت د پاره دا واقع بس کافی ده اوس دا چیلنج دوی ته د یهودو ته هغه وخت کې ورکړی شو کوم چې د پیغمبر علیه السلام زمانه وه تر قیامته دا چیلنج نه دی چې اوس دیم دوی وایي چې راځئ چې مرګ وغواړو اوس چیلنج نه دا بس د پیغمبر علیه السلام زمانې پورې خاص و او څوک دې دا شک شبه نه کوي چې دوی به دا تمنا کړې وي په زړه کې به یې کړې وي دا خبره صحیح نه ده ځکه الله فرمایي ولن یتمنوه بالکل دوی تمنا نه کوي الله وی نه کوي نو څنګه به په زړه کې کړي
او که پزړه کې فرض کا کړي وي نو په خولې به اظهار ته نشو نو چې اظهار په خولې کړي وي نو ګټه د دوی وا او که څوک یې رک په خولې به اظهار کړي خو شهرت به نی موندي نو په هر زمانہ کې کافران ډیر دي مسلمانان کم دي نو د دې ډیرو خلونه شهرت ولې ونشو خو نه دې کړي دا ارزو دا تمنا نه ده کړي د مرګ ارزو او تمنا کول جائز دي او کنا نو د مرګ تمنا جائز نه ده ځکه چې دا جون یو لوی نعمت دی د نیکو اعمالو کولو د پاره د الله د طرف نه یو مقور کولی نو د جون قدر وکا چې څومره د یو انسان جون زیات شي هغه عمره په شکریہ ادا کول پکار دی عام حالاتو کې د مرګ تمنا او آرزو او سوالونه کول منع دي نه به کې سوال چې خدای مړ مې کا البته په بعض خاص حالاتو کې اجازت شته او عام خلق دا خاص حالاتو معلومه ول نشي کولی نو د عوامو لپاره د مرګ تمنا کول جایز ندی اکثر دا زنانا یا ناپو یا نارینا چې پقار شوی خدای ما مړ کی او خدای مرګ راولي دا خبرې خنی دي ګناګارېږي پدې مو وای چې خدای مرګ راولي بچو له مرګ مغواړه چې په لګه لګه خبره بچو ته پقار شي او خدای دې ځواني مرګ مړکا او د ډکه چکړې لاندې شي او په بم والوزي دا خبره مکوا زکا کلا کلا د قبلې دو د وخت سره به د استا خیره موافق شي نو بچي به دې مړ شي نو بیا به جاړې وتا بیا خدای ما خدا سي نه وینو ولې دې نه وی ویلی دی خدای دې سوال قبول کو دا کار مکوا خیره مکوا که یو انسان خامخا مرګ غواړي ناغه به داس سوال کوي چې یا الله چې تر کومه زما په زندګۍ کې خیر وي نو زندگی راکې او چې کله مې په مرګ کې خیر وي نو خدای مرګ راکې اوس انسان په خپل خیر او شر نه پیږي نو کله د په مرګ کې خیر وي نو دې به د خدای نه مرګ اوغواړي او که په جون کې خیر وي نو جون به د خدای نه اوغواړي او دا سه مطلقاً مرګ مغواړه او د مرګ د زینا خپیو باسه لکه زلزله رااله او ته په کوټه کې ناس دی ټول خلک بار وتل او ته یې نوزما خلک د توي چې دا کوټه کمزورې ده را غورځيږي او ته نه ځوا پکې ما او لک سات پس کوټه را پرې وته ته پکې گیر شو زلزله کیوزا یا بادی کمزورې ده او زلزله تیزه ده نو پاو نکالو وزا پیو باسا یو ځای کې اور لګېدلې دی او ته د اور منځ کې ناست دی آگ دوره اور لرې دی دا ما ته نه را رسي اوس به ضرور رسي ځان به پې وسوځې نو وزخ پیو باسا یو خو میدان جهاد کې د کافرو سره جنګېدل هلته خو زمرې شورځه پې هلته خو د شهادت مرګ دی ورځه په خو دې دی که خو ته وینې چې اسی به صدله مرګ راځي
نو لږ دغه ځای نه بار وځه چې خدای دې څو ورځې جمدې وساتي نو یو څو عبادتونه به وکړي نیک اعمال به وکړي قل ان كانت لكم الدار الاخرة قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان كانت لكم الدار الاخرة کچری وستاسو د پاره کور د اخرت یعنی جنت خالص تاسو د پاره وی عند الله د الله پنځ باندې خالصتا هم خاص تاسو د پاره وی من دون الناس نه د نور خلق د پاره دا جنت صرف امستاس ویو دا بلچانی فتمنوا الموت پس تمنا او آرزو اکے دا مرگ ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتینی ہے قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان کانت لکم الدار الاخرتو کچر وستاسو دا پارا کور دا آخرت یعنی جنت عند اللہ دا اللہ پنیز باندے خالصتا خالص امستاسو من دون الناس ند نور خلقو فتمنوا الموتا پستاسو آرزو تمناو کے دا مرگ ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتینی پدے خبر کچ جنت امستاسو دے ولن یتمنوه ابدا او ہرگز بتمناو نکی دوی دا مرگ ابدا چرهم بما قدمت ایدیهم پسبب دا اغی گند عملونو چلوان دی لیگلی دی دوی لاسونو دا دوی لاسونو کم گند عملو نلوان دی لیگلی دی دا اغی پا وجبان دی آرزو دا مرگ بچریو نکی واللہ علیم بالظالمین اللہ خبردار دے پا ظالمانو گناہگارو باندے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ خامخابت بیامو میں دی لرا دی یہود لرا احرص الناس دیر حرس کو ان کی دا طول خلقنا علی حیات پزندگی باندے مشرکان دا عربو دا آخرتنا بالکل منکر نہ پا قبر کی جند او نہ داغے نہ رست جند اس سیم نہ منل نہ قبر کے ثواب و عذاب منی نہ دا قیامت روز منی نہ جنت و دوزخ منی نہ داغوی طول دا خوشحالے زے بس دا دنیا دا نہ مشرکان کے عمر دیر اغواری نہ پاغے سے تعجب نشترے خو یہودیان خدا آخرت قائل لی جنت دوزخ منی او پخپل خیال کے خدا جنت ٹیکداران دی نو دوی ولی پا دے دنیا دومر مین دی او دا مرگ نہ یریگی دا مرگ تمنا نہ کئی وَلَتَجِدَنَّهُمْ خامخابت بیامو میں دے یہود لرا احرس الناس دیر حرس کو ان کے دا طول خلقنا علی حیات دا دنیا پا زندگی بانے ومن الذین اشرکو او دا اغی خلقنا بے امزیاد حرسناک اوینے اشرکو چی شرکے کرے دے مشرکان حرسناک دی ندی دا اغی نمزیاد حرسناک یود احدهم محبوب گنی یو کس دے یہودیانو لو یعمر 1000 سنہ کچر ورکلی شدیت عمر 1000 سنہ زرکالا وما ہوا بمزحزحه نددا یو کس دوی بمزحزحه کہ اخلاص کی دلرا من العذاب دا عذاب الہینا ان یعمر عمر زیاد دا زرکالا عمر بے دا عذاب نخلاص نکی علی حیات سر دریت نقطے لگی دلی دی ومن الذین اشرکو پس بیا درے نقطے لگی دلی دی دا درے نقطے یو خوا درے نقطے بل خوا دا علامہ دا معانقے دا معانقے
خپل لفظي معنی ترغاړه استل، ترغاړه وتل. عنق گردن ته وایي چې دوه کسه یو بل ته ور ترغاړه وځي نو د یو گردن د بل د گردن سره یو ځای ولګېږي. ترغاړه وتل دې کې دا درې نقطې چې لګېدلې وي د دې مطلب دا چې د دې درو نقطو په منځ کې کوم عبارت دی نو دا به د لومبني عبارت سره ور ترغاړه وباسي یو ځای به کې، او یا به د اخري سره ور ترغاړه باسي. بیا به معنی جدا جدا کیږي. فکر کوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. دیلون بنی دے کے وقف منک او دا عبارت چی دے نو دا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ تا دغا عبارتم ورطرغاڑا استیوزین کو معنی تخفکر کوا. وَلَتَجِدَنَّهُمْ خَامَ خَابَتْ بیام میں دے یہود لرا احرص الناس دیر حرس کو ان کے د ټولو خلقنا علی حیات پزندگی د دنیا ومن الذین اشرکوا او د هغه خلقنا بهم دیر حرسناک عموم چې شرک کړي دي د مشرکانو نم دیر حرسناک دي. یود احدهم لو يعمر الف سنه محبوب غنی یو کس د یهودیانو نا لو يعمر الف سنه کچری ورکلی شي دوی ته عمر زر کالا. اوس دا عبارت دی رستی طرف ته لګوا. ولتجدنهم احرص الناس تبابیام مخامخا دی یهود لرا احرص الناس د ټولو خلقو نه زیات حرص کوونکی علی حیاه په زندګۍ د دنیا باندې د ټولو خلقو نه دا یهودیان ډیر حرصناک دي. ومن الذین اشرکوا یود احدهم لو يعمر الف سنه بعض د مشرکانو نا ومن الذین اشرکوا او د مشرکانو نا هغه خلق ومن الذین اشرکوا او د هغه خلقو نه چې شرک کړي دي یود محبوب غنی احدهم د دې مشرکانو یو کس لو يعمر الف سنه کچره ورکلی شي دوی ته عمر زر کالا. مشرکان زر کالا عمر غواړي. نو دا یهودیان د دې مشرکانو نه د ټولو خلکو نه چې پاغه ټولو خلکو کې مشرکان هم دي یهودیان د ټولو خلکو نه زیات حرصناک دي. که مشرک زر کالا غواړي نو دې دا غینم زیات دا یهودی غواړي. وما هو بمزحزحه ند دا احد یود احدهم کی چکم احد دی. وما هو ند دغ احد دغ یو کس بمزحزحه چی بچ کی دلرا من العذاب دا اللہ دا عذابنا ان يعمر دا عمر زیادی دل و عمر زرکال کی دل. والله بصیر بما يعملون او اللہ لدن کرے بما دا اغسو یعملون چی دوی کم عمل کئی چی کم بد عمل کئی اللہ وینی نو دا غیب ولا سزا ورکی. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. بعض یهودیانو دا پیغمبر علیہ السلام نو وریدل کہ جبرائیل علیہ السلام وحی روڑی. ندوی وی دا جبرائیل سره خو زمنګ د پخوانه د پلار نیکه دشمنی را روانه ده. زمنګ مشران ور پچا باندې چغواله ده نو زمنګ د مشران وزلو چوت جبرائیل په چغواله ده الله اکبر چغه په واله زړونه او چوت زمنګ مشران ده د لاس مړ شو او پچا باندې د کانو باران کړی دي مشران را لوجیلی دي. پچای زلزلې روستی دي پچای یو عذاب پچا بل عذاب. نو جبرائیل زمنګ د پلار نیکه دشمن دی. کله د پدې چې ته میکائیل وحی راوړلې ناغه خري دا د باد او باران سلسله غسر ګورغه بارانونه مو کی
دا فصلونم پیدا شي ناغه مشنا دی نو که میکائیل وحی روړه بیا به منلې و خو چې جبرائیل روړي نو نه منو الله پاک دې خبره رد کړي پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي چې دی خلکو ته فرمایا چې کوم بندا د جبرائیل علیہ السلام سره دشمنی کوي اپیش او کارې پیشا خدا قرآن دا منلو نه منلو سره خدا دې تعلق نشتا د حکومت یو اعلان کیږي نو یو چپړاسی له یو اعلان ورکی چې دا اعلان وکړه نو خلق دې ته نه ګوري چې دا اعلان څوک کوي دا خو چپړاسی دی خلق دې ته ګوري چې دا اعلان د چا د طرف نه دی نو چې دا چا د طرف نه دی نو هغه ته اهمیت ورکوي کله اهمیت قابلی نه غلب اهمیت ورکوي اعلان کون کی ته څوک نه ګوري نو جبرائیل کستا آشنا دی او که دشمن دی دې سره څه تعلق ته قرآن ته وګوره چې دا قرآن د چا د طرف نه دا د الله د طرف نه دی جبرائیل خو صرف یو واسطه ده او جبرائیل صرف دومره کار کړی دی چې قرآن د الله د طرف نه راوړو د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک ته ورسو قرآن ته وګوره د دې مضمون څنګه دی دا قرآن خو ستا د کتاب تصدیق کوي ستا پیغمبر ته رښتینی پیغمبر وای ستا کتاب ته رښتینی کتاب وای نو دا خبره د جهالت تا اوس دا خبره چې جبرائیل سره دشمنی نو د دې فیصله الله پاک دا څه کوي چې چا جبرائیل سره دشمنی وکړه هغه د الله سره دشمنی وکړه چا چې نورو فرشتو سره دشمنی وکړه یا د الله رسولانو سره دشمنی وکړه الله سره دشمنی چې څوک د جبرائیل دشمن شو نو ولې هغه د میکائیل آشنا شو ځکه جبرائیل او میکائیل خو خپلو کې آشنان دي دوستان دي نو داسې نه کېږي چې د یو سړي د جبرائیل سره دشمنی وي او د میکائیل سره د دوستی وي نه د دواړو دشمن دی قل من کان عدوا لجبریل او فرمایا پیغمبر علیہ السلام من کان عدوا لجبریل اغا څوک چې دشمن وي د جبرائیل علیہ السلام فانه نزله على قلبك پس بشک جبرائیل علیہ السلام خو نازل کړي د قران على قلبك استا په مبارک باندې باذن الله دا الله په اذن باندې مصدقا لما بين يديه دا قرآن تصدیق کون کې لما دا هغه کتابونو بین یدیه چې د قرآن نمخ کړي وهدى وبشرى للمؤمنین او هدایت دې او زیر دې د مؤمنانو د پاره هدایت دې لار خي او بشرا خوشخبری ورکون کې د ایمان والو ته من کان عدوا لله وملائکته هغه څوک چې دشمن وي د الله او د الله د فرشتو ورسوله او د الله د پیغمبرانو و جبريل و میکال او د جبرائیل علیہ السلام او د میکائیل علیہ السلام دشمن وي نو فإن الله عدو للکافرین پس بیشک اللہ دشمن د کافرانو دے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیات بینات فتحقیق سر منگ نازل کردی الیک تاتا آیات بینات آیاتنا واضح معجزات واضح بعض یہودیانو پیغمبر علیہ السلام توی پتا باندې دا څه واضح دلیل نه نازل شوی چې منګم پیجنو دې په جواب کې الله پاک فرمایل تاسو خو یو واضح دلیل وای بشمیر آیات جمع آیات بینات ډیر واضح دلائل ما نازل کړی دي آیات بینات واضح دلائل واضح معجزات نشانات او که آیات پر خپل معنی شي د قران آیاتونه نو ډیر آیاتونه دي د یو آیات مثل خوروړه
یو صورت مثل خوروڑا د دې آیاتونو مثل وروړي چې د قرآن د اول نه تر اخره چې کوم آیاتونه دي نشي وروړي. نو که نور نشانات وې نو ډیر دي. د پیغمبر علیه السلام معجزات دومره ډیر دي چې ټولو پیغمبرانو په شریکه څومره معجزات خولی دي د هغې نه زیات معجزات زمونږ د پیغمبر علیه السلام دي. وی حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچه خوبا هم دارند تو تنها داری. که ټولو پیغمبرانو سره ځان له معجزې وي په شریکه زمونږ پیغمبر علیه السلام سره هغه معجزې شته بلکې د هغې نه زیات هم شته. او که د آیات نه د قرآن آیاتونه مراد شي نو دا داسې ښکلي آیاتونه دي چې د یو آیات مثل تر اوسه چا راوړی نه دی او نه به راوړي. ولقد انزلنا الیک آیات بینات په تحقیق سره موږ نازل کړي دي الیک تا ته آیات بینات واضح نشانات او واضح آیاتونه. وما یکفر بها الا الفاسقون انکار نہ کئی کفر نہ کئی پدے آیاتن باندے الا الفاسقون مگر فاسقان. او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم. آسمانی کتابونو کی دے پخوانو قومونو نو وعدہ غشت شوی وا چې نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم تشریف روڑی نو تاسو به په ایمان روڑی. هر یو پیغمبر الله سره وعده کړ چې خدای که زما په وخت کې نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم تشریف روڑی نو زه په ایمان راوړم او که زما قومونو دوی ته بم ویم. نو هر پیغمبر خپل قوم ته ویلی دي که تاسو وې نو پیغمبر علیه السلام باندې به ایمان راوړی. قرآن کې هم هغه ذکر راغلی دی پیغمبرانو نه الله وعده غشتې ده لتؤمنن به ولتنصرنه خامخا به په تاسو ایمان راوړی امداد به ور سره کوي. نو پیغمبرانو وعده وکړه پیغمبرانو خپل امتیانو ته ویلي دی یهودو ته ویلی شو چې تاسو نه وعده غشتې شوې ده چې په پیغمبر علیه السلام باندې به ایمان راوړی. تورات کې دا و نو دی یهودو د سره هغې وعدې نه انکار وکړو موږ په تورات کې اړو دا وعده شته نه چې په تا به ایمان راوړو. انکار یې وکړ. نو خدای وایي د دوی خدا حالت دی چې کومې منلې وعدې د دوی وي نو هغه نه پوره کوي نو لا دې نه خو انکار وکړه چې کله دوی نه وعده اخیستې شوې ده نو دې کې بعضې ډلې داسې چې هغه وعده بالکل شاته غورځولې ده منلې نه ده. او کلما عاهدوا عهدا آیا پس هر واره چې وعده وکړي دوی په وعده کولو سره نبذه فریق منهم او غرزی دی وعده لرا فریق منهم یو ډله د دوی نه بعض پکې خمشتره لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ وعده پوره کړی دي خو بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې اکثر د دوی ایمان نه وروړي. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم دے کہ خاص وعدہ ماتولو ذکر کیگی پاگے کہ پیغمبر علیہ السلام باندے ایمان نہ روڑلو کم کلام دے کہ دوی پا مخ کی یو عظیم الشان پیغمبر تشریف فرما شو. هغه پیغمبر د دوی د کتاب تصدیق کوي د تورات تصدیق کوي او په تورات کې داغه بشارتو نو په تورات کې چې داغه بشارتو نو په داسې حال کې خو په ایمان راوړل عین په تورات باندې عمل لې پکار دا چې دوی پیغمبر علیه السلام منلې وي او تورات یې راغشتي خلکو ته خو چې داغه پیغمبر دی کنه چې تورات کې ویلي دا موږ په تورات عمل وکړو ځکه په د ایمان راوړل نه په خپل کتاب ایمان راوړو نه زمنګ په کتاب ایمان راوړو نو خسرت دنیا والآخرة د دوی دنیا او آخرت تباہ شو. خپل کتاب شاته وګورځو. ولما جاءهم رسول من عند الله هر کله چې راغی دوی ته یو رسول من عند الله د الله د طرفنا
محمد رسول الله و تشریف روڑو صلی اللہ علیہ وسلم. سنگ پیغمبر دے مصدق تصدیق کون کرے لما دا اغی کتاب ماہم چی دا دوی سر دے تورات. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب وغرزو یوی ڈلی دا اغی خلقو نا چی کتاب و تورکلی شوی دے یہودیانو نا کتاب اللہ دا اللہ کتاب تورات شاعت وغرزو وراء ظهورهم رست دا شاگانو خپلونا تورات شاعت وغرزو. شاعت غرزول دا محاوره دا کنی دوی خو تورات دا سی جو خزر پوری نیولو شاعت خوی ندی غرزولی پختو کم وی یا لکا ما چی تا خبر اوکرنا دی شاعت غرزولا یعنی عمل دی پیو نکو نو چی عمل نکی نو دا خبر دی شاعت غرزول دوی پا تورات عمل نکو لکا چی شاعت غرزول. نبذ فریق من الذین اغرزو یوڈلی دا اغی خلقنا اوتو الكتاب چی کتاب و تور کلیشوی دی سی اغرزول کتاب اللہ کتاب دا اللہ اغرزو تورات وراء ظهورهم رستو دا شاگان اخپلونا کأنهم لا يعلمون لکا چی دوی نپویگی خپوی دل خو لکا چی دوی نپویگی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.